और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मौजूद है। अफजल खान मरो को सलामी में खुशामदीद कहते हैं। मैं समझता हूँ بیا بیا غیرتوب وکړو ان شاء الله مړه بشو ټوټې ټوټې بشو خو د خپل پښتون سترګې به ټیټې شیمیل سر بیګار رؤف حسن صاحب باندې حمله کړې وه دا راته ووایه دا شیمیل چې دي او قصور مې دا ده چې د خولې نه مې د ژبې نه مې د پښتو ژبه وځي او یقین منئ چې دا کم پښتانه وروڼه زه دا په قسم درته وایم جی ګرانو عزتمندو په دې ټایم باندې موږ دا پراود کوو چې شیر افضل خان مروت صاحب فخر خیبر پختونخوا فخر پاکستان دلته موجود دی او زه د دې خبرې ګواه یم زه هم د دې درنې خاورې یم چې زما پښتانه پنجابیان ټول وروڼه ودو دا زما د خیبر پختونخوا شیر چې د موږ د خوبه راپاڅولو نو موږ له پکار دي چې نن موږ د دې شیر افضل سره ودرېږو ما په ژوند کې د چا بوسه نه ده اخیستې ما د شیر افضل خان بوسه اخیستې ده ولې چې زه همیشه د نر او د غیرتمند سړي قدر کوم سر څه ویل به غواړئ څه پیغام نن دې د دې درنې زه ټولو پښتنو ته یوه خبره کوم چې ړومبی د ستاسو توره وه ستاسو پښتو وه چې دا پی ټي آی دی تاسو د وجې تاسو د تورې تاسو د ننګ د وجې په خپلو خپو ودرېده او خیبر پختونخوا کې چې کومه حوصله همت خلکو ته میلاو شو هغې اثر په ګرد پاکستان و او الحمدلله هلته مو هم درته ویلي وو چې دا جدوجهد دا جنگ دا به تر هغه جاري چې تر څو پورې خپل لیډر مو بار نه راویستی او چې تر څو پورې مو خپل مینډیټ واپس نه راخیستی زما خوږو پښتنو تاسو وینئ چې څه مسلې مسایل ماته جوړې دي خو یوه خبره درته کم د دوه پیسې قصور نه لرم عادت مې دغه دی چې په کومه مې په زړه یي هغه مې په ژبه یي او قصور مې دا ده چې د خولې نه مې د ژبې نه مې د پښتو ژبه وځي او یقین منئ چې دا کم پښتانه وروڼه زه دا په قسم درته وایم د خان سره نن ما دا کومې خبرې وکړې چې د خان کله د ایجیټیشن د احتجاج کال ورکي یو منټ سرپه به پې نه کوو او انشاءالله احتجاج ته به مخې ته راځو صرف دا درته وایم صرف دا درته وایم چې پښتون یم نو دا خپله بېقدري چې کومه ده هغه زما زړه نه مني دا د هر پښتون بیماري ده وایي نیاز دی او پیاز دی خو په نیاز دی نو خبره دا ده زه خپله سیله نه غواړم څه د دې ګټه نه غواړم زه صرف دا غواړم چې د پارټۍ کې بل کس چې په کم عزت په نظر کتل شي هغه حق ما هم ده نو لہذا او دا د هر پښتون بیماری ده چې لږ هم څوک په سپک نظر درته وګوري نو بیا به چې کوم د ځان به ډډې ته کې ما ځان نه دی ډډې ته کړی او خبره دا ده چې د خپل زړه د لاسه مجبور یم خپل وینې د لاسه مجبور یم دغو خبرو سره زه سرټیټین نشم کولی البته چې خان وکړم او چې کله مې روغواړي او که نه مې روغواړي خو چې اطلاع وکړي چې بھائی احتجاج شروع کړو ما به شروع کړم سرجي تاسو د خیبر پختونخوا د عمران خان پس تاسو پراود یې او هغوی تاسو ته ګوري چې عمران خان به تاسو آزادوي بل سواد خان سره ما انټرویو کوله هغه دا وویل چې شیر افضل خان چې دی د هغه زړه ډېر غټ زړه دی د اسلام آباد نه غټ زړه دی د هغوی زه دا منم چې الله تعالی تاسو له ډېر غټ زړه درکړی چې تاسو یریږئ نه بهادري کوئ خو دلته سر دا زړه وړوکی دی چې تاسو زر خپم شئ ولې چې تاسو خپه شئ نو موږ خپل مستقبل کې تیاره وینو خبره دا ده ما څنګه خبره وکړه جی زما د پارټۍ دپاره زما خدمات و نو زما دا حق نه و چې ته تا ته زه وایم چې که ته له ما نه خفه یې نو واخله د کمیټۍ نه استعفا او ته وایې چې نه کمیټۍ نه د استعفا نه اخلم میډیا ته وایې چې ومې باسلو زما بېقدري به نه کوې زه د بېقدرۍ اجازه چاته نه ورکوم اورې او بیا چې کوم دی درته وایم چې دا رور مې دی او د دې استعفا ته واله ته وایې چې نه د ډي نوټیفای مې کړ او دا بیا دې نه بعده شوکاز ده کومه ګناه مې کړې ده خپل دا کم زما عزت حق جوړیږي هغې خبره مې کړې ده ما خو چا نه سلسله خو نه ده غوښتې نه ماته د دې شي تنخوا میلاویږي او که څوک په ګرد پاکستان کې وایي چې د دې ماته دوانو فایده شوې ده زما خو پښتنو وروڼو کور مې پکې لاړو
اوخې مې پکې لاړو روزانه نن هم د پېښور د یونیفارم کې یم دا پرچې را باندې شوي دي دا خپله وکالت رانه پاتې شو اوس کیسونه خپل تېروم په پاکستان کې داسې صوبه نه ده پاته چې پرچې نه را باندې شوي او لګیا یم د دغې پارټۍ دپاره څوک دې وښیي چې د دوانو فایده مې ترې اوچته کړي خو تاسو ته مې ویلي وو پښتنو چې ستاسو سترګې به نه کړي ټیټې او نه به دا زمونږ د پښتنو چې کومه پښتو ده دا پیغور به چا پښتون ته څوک ورکړي چې یاره دا پلانې پښتون مخته شوی و بیا بې غیرتوب وکړو انشاءالله مړه به شو ټوټې ټوټې به شو خو د خپل پښتون سترګې به ټیټې شیمیل سر بیګار رؤف حسن صاحب باندې حمله کړې وه دا راته ووایه دا شیمیل چې دي یو طرف ته که موږ وګورو چې د کاریا واقعه هغوی بهادري کړې وه خو دا بیګانۍ واقعه چې دا رؤف حسن دې حوالې سره څه دا ګوره کامن سنس خبره ده رؤف حسن یو مشر سړی دی 70 سال پلس عمر یې دی او دا نن دا هم ښکاره شوه چې دا کسان ورته مخکې هم ناست وو دا شیمیل و یا دا شیمیل نه و لباس یې بدل کړی دی دا خو به تفتیش نه پته لګي خو دوره بوډا مشر سړي سره په دغه بېحمانه انداز باندې حمله کول او دا کار د چا دی ټول دنیا ته ښکاره دي او دا یو پیغام دی زمونږ ټولو ته چې هر چا به دغسې اشري لکه د رؤف حسن که د خپلې خولې او ژبې مو بند نه کړې په خدای دا خو د پتري راوباسلي دي چې دا چاړیر چې وسوښوي والله که دا ژبې دې بند کړي صرف اخرنۍ جمله دا درنه چې چا مینج کړی لومبی کس و هغه و هجرت کامران دا د هغه یو کس کاوش و د هغه سره بیا کسان دا ټول د دې درنه کوونکو ته زه ستاینه کوم او د دوی د همت دی چې دوره ورځې اوږده درنه یې وکړه یو جهان مننه خوشحاله اوسئ